دا چې کومې نورګانې تاسو ګورئ دا ټولې په اول لنګون کې دي. دا د اول لنګون دي. د دې ستنې چې دی مختلفو ولایتونو کې تاسو پیدا کولی شئ. خپل مسلکي ډاکټر صاحبان نه وغواړئ او هغوی ته پوښتنه وکړئ چې موږ سره د لس سپین غر زراعتي او مالداري شرکت د فرانسوي یا جرمني ستنې په کار دي، نو هغه کولی شي زموږ مرکز څخه یا د نمایندګیو څخه دا ستنې ترلاسه کړي. نو په دې اړخ باندې چې کومې شروع کېږي دا ټولې اول ځلې دي چې دا تقریبا د ګوره دغه اوس مثلا دغه څلورم نمبر غوا چې ده دا څلورم نمبر دا تقریبا 9000 کیلو شودې کړي دي په دا اوس لنګون کې، صحیح نه؟ په 315 ورځو کې دا په 2020 کې شوې ده، صحیح نه؟ دغه بله چې دا تقریبا دې څه کم 8000 کیلو دي. نو د اول ځلو نورګانو د شودو تولید د دې د 8.5 نه شروع کېږي پورته همداسې ځي. دا کولی شي 12-12.5 کیلو شودو پورته دی په اوسط ډول باندې کېږي. او د منجلیار غوا دلته په دې سیمه کې تقریبا تر 80,000 کیلو پورې شودو چې دی په ټول عمر کې کوي. او مدیریت یې اسانه دی، په ډېرو کمو غذایي موادو باندې چې دی کولی شي ډېر زیات شیدې تولید کړي. د منجلیار د بله خوبي دا ده چې دی کله شیدې کوي نو دوی کو په 9-10 کیلو شودو کې دا شیدې همداسې منظمې کوي، ډېرې لږې کموي. او بعضې نسلونه به یې داسې چې هغه یو دم شودو ډېر کوي، بیا وروسته کم کوي، وزن بایلي. دې کې د وزن بایلل چې دی پته نشته. که چېرته تاسو په دوامدار شکل باندې دا همدغه د لس سپین غر د فرانسوي شرکت څخه چې موږ کار کوو دغه ستنې تاسو کراس کړئ، خپل غواګانې سره اصلاح کړئ، نو انشاءالله تعالی ورځ به داسې راشي چې تاسو داسې منظمې غواګانې ولرئ. خو دا هله کېږي چې تاسو خپل کار ته توجه وکړئ. کومه ستنه چې کوم الکا چې کوئ د هغې نوم باید ځان سره وساتئ او دغه هغوی په اړه باندې کوم چې موږ معلومات درکوو هغه د سره به تاسو خپلې ستنې وپېژنئ کوم غواګانو ته وهي. که چېرته تاسو اخوا دېخوا ستنې وهي نو هغې معلومات بیا نه کېږي، نو هغه حتما تاسو نه د هغوی شجره مړه کېږي، د غوا شجره مړه کېږي او 3 کاله 4 کاله بعد څه شی په لاس درلود چې هغه کار نه وي. نو ښه ستنې وکاروئ او ځان مطمئنه کوئ. انشاءالله تعالی موږ تاسو ته ښه جنس تاسو ته وړاندې کوو. نو اوس په تاسو ته موږ دا غواګانې په یو کتار باندې وښیو، تاسو دا وګورئ دې ځای به شروع کړي.